تاسو لدرکو یو تازه خبر آل سویټس اینڈ بیکرز اسوسییشن تنظیم یو ځل بیا د یو خوندور ډینر پروګرام را جوړ کړی دی. تحصیل رستم آل سویټس اینڈ بیکرز اسوسییشن تنظیم صدر حاجی حیات خان، د آل سویټس اینڈ بیکرز اسوسییشن ضلع مردان صدر د خوږو بادشاه حاجی غلام حبیب سالارزی او د تخبه بیکر صدر حضرت حسن الله او نور بیکرو ملګرو او د تاجر اتحاد ملګرو په اعزاز کې په خپل علاقه تحصیل رستم کې د خوندور ډینر پروګرام را جوړ کړی دی او ټول ملګري خپل علاقې ته رابللي دي. نور تفصیل ګورو د خپل نماینده ملک شازیب په دې ریپورت کې. تنظیمونه خو مې ډېر لیدلي دي، خو واحد آل بیکر اسوسییشن تنظیم داسې یو تنظیم دی چې ډېر ښکلی اتفاق یې دی. په میاشت کې خامخا ملګري راغونډېږي، غونډه راجمع کوي او د روټۍ پروګرام کوي. روټۍ هسې یو بهانه کي او بارې چل باندې ملګري ټول راغونډ شي، یو بل سره ګپې شپې ولګي. نن په هغه سلسله کې تحصیل رستم کې دلته دې ځای د آل بیکر اسوسییشن صدر حیات حاجي صاحب ټول ملګري خپل ځای ته رابللي دي او د ډینر یو خوندور پروګرام یې ولې کړی دی. په دې کې د مردان نه ملګري راغلي دي، د رستم ملګري دي، د تغبیم دي، د نور ځایونو نه ملګري راغلي دي، ټول خپل ځای ته رابللي دي او یو خوندور ډینر پروګرام یې ولې کړی دی. هغې سره موږ خبره ترې کوو چې په دې موقع باندې سوی نه ده او دا پروګرام به چې کوم دی موږ تاسو سره شریک کوو، نو موږ سره اوسئ جي. حیات صاحب او د رستم د بیکرو چې کوم زموږ ملګري دي د هغه سره کابینټ کې دي، د هغه امین الله نمونه چې علم ټایم په ډېر لګي، خو د ټولو ډېر زیات مشکور یم. ډېر غټ ټایم هغوی له موږ خراب کړو، موږ ته ډېر انتظار وکړو. او زه بیا د مرکز تنظیمي تاجران ما سره چې کوم ملګري راغلي دي د هغوی هم نمونه علم ټایم به پرې ډېر لګي، خو زه د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم چې ما یو وایس وکړو چې چونکې دا زموږ د بیکرو خپل یو پروګرام دی او د تاجر اتحاد ته زه خپل بیکرو والا مینه ښیم او زه په تاسو باندې فخر کوم. زه د تغبې صدر د هغه نوم به ځکه علمه چې دې موږ نه همیشتن غیر حاضري هغه ته هم خوش آمدید او په خیرالي ویم. نو بیا هغه زړه خبره ده، ټول ملګري دې اوري، نه کویدن ده، نه سالګره ده، نه واده دی. زموږ دا راټوله دا موږ ښایو چې موږ یو یو او یو به یو. داسې ټیک ده. زه د امین سویټ مالک اونر الحاج امینه د ده خصوصي شکریه ادا کوم. دی ما په زور راوستی دی، مهي صاحب ستا نوم یې هغه شي دی به راولي. داسې زموږ د تاجر اتحاد د ډېرو ملګرو حاجي صاحب نومونه اخیستي دي. زه د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او یقینا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ دي چې ما سره د خپل بیکر اسوسییشن او تاجر اتحاد څنګ په څنګ ناست دي. پاکستان زنده باد، تاجر اتحاد زنده باد. زموږ ټول ملګري چې کوم راغلي تاجر اتحاد یا بیکر اسوسییشن صدر غلام حبیب سالارزی د دې ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. زمونږ دا راغونډه داسې چې بعضې کسان داسې وایي چې موږ ورې صرف روټۍ نه خورو چې یاره روټۍ ته راغونډ شو روټۍ پروګرام وکړو. زمونږ څه وسایل دي، زمونږ ډېرې خبرې داسې وي چې هغه زمونږ د صدر او د یونین نه بغیر نه کیږي. نو موږ هغه یونین ته راغونډېږو او دا خبره په یو ځای ځان سره یو ځای کوو او دا په یو ځای حل کوو. زمونږ د صدر صاحب یو خبره کوي، زه خو بهرحال خو دې میک باندې ځکه وایي داسې نه غم دی او نه خادي ده او دا یو پروګرام. صدر صاحب زمونږ غم خادي چې تا خپله ولیدل ته بیا وروسته زمونږ غم واخلي نو سر ته نشي بره کولی. دا زمونږ غم دی، مونږ خپل غم ته راغونډېږو. رستم د صدر
حیات جی صاحب ډېر زیات شکرګزار یم ملګري راوغوښتل او دلته کې ډېر ښایسته ګیدرینګ وکړو ښایسته پروګرام یې وکړو نو د رستم د ملګرو ډېر شکریه ادا کوو او د تاجر اتحاد د ملګرو شکریه ادا کوو چې هغوی زموږ د پروګرام له چار چاند ورکړو او د پروګرام کې شرکت وکړو. غلام حبیب سالردی جی صاحب زه مشکور یم او د ټولو بکرو عالم ډېر زیات شکریه ادا کوم چې موږ له موقع راکړه موږ یې دلته راوغوښتو او د دې د مینه او د خلوص او د ګیدرینګ چې ما ولیدو نو زه خو چونکې زرګر یم ګولډ سره تعلق ساتم بیکرۍ جوړولو ته مې شو چې بیکري جوړه کړم ورسره د بیکر چې زموږ څومره ملګري د هغوی انتهایي مشکور یم شکریه ادا کوم چې په ایم پی ایل زموږ فټبال ټورنمنټ شروع کېدو په مردان کې او اجي صاحب خصوصا زموږ ډېر سپورټ کړی دی موږ له راغلی دی سرزمین اجي صاحب او سره د ملګرو راغلی زموږ د ټیم یې سپورټ کړی دی نو زه د هغوی هم ډېر زیاته شکریه ادا کوم. زه د رستم د اجي صاحب د شکریه ادا کوم چې موږ دومره په مینه باندې راغوښتي یو دلته کې او د مرکزي تنظیمي تاجران او د آل سویټس اینډ بیکرز ملګرو شکریه ادا کوم. جی بالکل څنګه چې تاسو ته موږ د پروګرام په سر کې وویل نن چې کله دا ټول میلمانه راغونډ شوي دي چې ولې بلنه ورکړې ده هغه حیات جي صاحب دی د تحصیل رستم آل بیکر اسوسییشن صدر دی د نن ټول ملګري خپل ځای ته رابللي دي او د خوندور ډینر پروګرام یې ولکړی دی هغې سره به دې موقع باندې خبرې تېرې کړو چې په دې موقع باندې څه وینا ده. السلام علیکم. السلام علیکم. سلام جی څه بلنه ویل غواړم څه ټول ملګرو له بلنه ورکړې ده خپل ځای ته م رابللي دي په دې موقع باندې ښکلی پیغام ورکړي. ما دا پیغام دا ورکو کنم که دا رستم پسمانده علاقه دی دې لپاره د خلکو د ما مردان بیکري اسوسییشن کم مرګري دي ټولو ته ما دعوت ورکړی دي او دته رستم دا راځي د علاقه ګوري او دا دغه د سټینګ دغه وکي دا یو هوټل دا نه کولو شي دي د لپاره ما پروګرام وکړو مې د هوټل کې دا پروګرام وکړو ټول دا وشي. جی بالکل ډېر ښکلې خبره شوې چې ما د ملګري رابللي دي دلته یو نوی هوټل جوړ شوی دی ما زه دې به راشي هوټل به مو ویني چکر به مو وخي زړه هم خوشحاله شي او یو بل سره ملاقات به مو شي. اوس دا ما سره کوم دی امین الله بای ولاړ دی سره خبرې ترې کوو ایم د دې ځای دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تاسو به څه ویل غواړئ نن ستاسو ټول ملګري راځي د مردان نه تغبې نه زه خو له اول نه ټولو شکریه ادا کوم ستاسو د خپل ملګرو چې دې دومره قیمتي وخت موږ له راکړو د حیات صاحب په دعوت باندې او زموږ رستم یو وړوکې غونته علاقه ده په دې علاقه کې زموږ یو داسې هوټل هم جوړ شوی دی چې زموږ میلمانه راغله واقعي چې ډېر خوشحاله شولو. اول نه چې کوم دی حیات صاحب کشمیر ته دعوت ورکړو ټول ملګري ټول خوشحاله شوي وه بیا ول حیات صاحب رستم ته دعوت ورکړو نو عکس کوم ځین ملګري ډېر خوشحاله شوي دي د حیات صاحب زه خپله شکریه ادا کوم او د میلمنو چې کوم دی هم شکریه ادا کوم. ډېر شکریه جی بالکل ډېر ښکلې خبره تر سره شوې. اوس ما سره چې کوم دی باچا ولاړ دی باچا سره خبرې ترې کوو نن موږ له حیات جي صاحب چې کوم دی د رستم بیکري صدر دی ټولو ملګرو له دعوت ورکړی رابللي دي نو د یې شکریه به ادا کړې او څه ویل غواړې په دې موقع باندې. یاره زه خو یم شاهزی وروره الله یې تا ښه ساتي تا موږ له په دونه ګران وخت کې ټایم راکړو او دا انټرویو به زه یو کال پس تر کوم تا ته ما ویلي دي. باچا دا ولې ته انټرویو نشي ورکولی څه وجه ده د ګروپ کې ډېر ښکلې خبرې کې دا به زه زوتوم خو یو کال پس دا شی نه دا شی زما د خولې ته تو نیسي بس ما نه خندا راشي نو دا شی زما نه وروسته که ما تا ته ټیک ته بېګا ویلي وه خو زه به تا له کال پس انټرویو درکوم. حیات جي صاحب به شکریه ادا کړو حیات جي صاحب دونه په لنډ تنګ وخت کې موږ له ټایم راکړو موږ له پروګرام ارینج کړو نو الله یې د دې قدر وکړي الله دې ښه ساتي الله پاک دې تاسو هم ښه ساتي تاسو دونه د هغه مردان نه دلته رالی که
جی ګرانو عزتمندو کتونکو تاسو زموږ نه خبرونه وکړه یقینا چې تاسو ډېر زیاته خوښه شوي ټول ملګرو چې کن تحصیل رستم بکرو صدر حیات جی سے شکریا ادا کړه چې موږ نن بلنه راکړې و خپل ځای ته راوستو و ډېر خوندور ډینر پروګرام یې کړو و زه هم ډېر شکریا ادا کوم چې موږ ته په کوم دعوت راکړو ای وی چې تاسو پکې نه موږ پروګرام به سور نه وي تاسو پکې لازمي راځي دې پروګرام کې به شرکت کوئ نو موږ هم ډېر شکریا ادا کوو د حیات جی سے او د امین الله بای چې زموږ ډېر قدر او موږ رالو اوس زموږ خبرونه سره ترسي چې چرته مې خوشاله اوسه آباد اوسه بریالي اوسه د الله په امان